السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. د دویم فصل آخري دوه مثالونه حلوم. دواړه مثالونه په متوسط سرعت کې دي. اول وایي که چیرې یو جسم خپل نیم تغییر مکان په ویو سرعت سره او ورپسې نیم تغییر مکان په ویدوه سرعت سره توی کړی وي، متوسط سرعت یې په لاس راوړئ. لسم مثال وایي که چیرې یو جسم خپل تغییر مکان په ان مختلفو سرعتونو سره اجرا کړی وي، متوسط سرعت یې پیدا کړئ. په دې ځای کې محصل سره فرمول شوی وی ایوریج مساوي کیږي دلتا ایکس بر دلتا ټي، یا ټول تغییر مکان پر ټول وخت. محصل صرف همدا فرمول لري. اوس په دې فرمول کې نه ټول تغییر مکان شته نه ټول وخت شته. سوال سخت بریخي خو ډیر اسانه دی. ټول تغییر مکان پیدا کا، ټول وخت پیدا کا، یو پر بل یې وویشه، تا ته به څه درکړي؟ قیمت په پلاس درکړي. فرمولونو زده کولو ته یې اړتیا نشته، خو که بیا هم چېرته داسې سوال وي یا درته ویلی وي چې ثبوت که وي ایوریج مساوي کیږي دوه وي یو وي دوه پر وي یو جمع وي دوه، یعنې که سوال یې داسې وي ایوریج دوه وي یو وي دوه پر وي یو جمع وي دوه. که په دې مثال کې دا شی درنه وخته وي چې په که چیرې یو جسم نیم تغییر مکان په ویو سرعت سره ورپسې نیم تغییر مکان وي دوه سرعت سره توی کړی وي، نو ثبوت دا که، نو بیا یې حلولو ته یا فرمول په لاس راوړلو ته اړتیا شته. که نه وي نو هېڅ اړتیا نشته. ټول یا کلي تغییر مکان پیدا کړه، کلي وخت پیدا کړه، یو پر بل یې ویشه، تا ته متوسط سرعت درکوي. راځو که چیرې یو جسم ټول تغییر مکان په نقطه نقطه، یعنی یو تغییر مکان بل تغییر مکان بل تغییر مکان بل همداسې بل د کلي تغییر مکان دی، خو اولنی تغییر مکان دلتا ایکس یو، دلتا ایکس دوه، دلتا ایکس درې، دلتا ایکس ان. د ده دپاره دلتا ټي یو وخت دی، ټي دوه وخت، دلتا ټي درې وخت، دلتا ټي ان وخت. نو اوس د فرمول متوسط سرعت دپاره ټول تغییر مکان پر ټول وخت دی. راځو وی ایوریج مساوي کیږي ټول تغییر مکان، دا باید سره جمع کړو. دلتا ایکس یو جمع دلتا ایکس دوه جمع ټول څنګه کړو؟ دلتا ایکس ان. تقسیم دا سره ټول جمع کړو. دلتا ټي یو جمع دلتا ټي دوه جمع دلتا ټي ان. دغه دپاره لیکم دلتا ایکس آی او دې دپاره لیکم دلتا ټي آی. اوس راځمه، اوس دا وختونه خو موږ ته نه دي راکړي. سوال کیدای شي داسې جوړ شي چې دا تغییر مکان په دومره سرعت سره توی کړی، دا تغییر مکان په دومره سرعت سره توی کړی، دغومره تغییر مکان په دومره سرعت سره توی کړی، ورپسې د هر تغییر مکان او سرعت معلومي، وخت نه معلوم. څه معلومي؟ تغییر مکان او سرعتونه. دا به هم جمع کړم، یعنی یو جسم دومره تغییر مکان په دومره سرعت سره توی کړو، ورپسې تغییر مکان بیا په دومره سرعت سره توی کړو، ورپسې تغییر مکان په دومره سرعت سره، ورپسې بیا دومره. تاسې متوسط سرعت پیدا کړئ. نو ټایمونه نشته. د ټایمونو دپاره موږ باید مغه وي مساوي کیږي ایکس بر ټي نه استفاده وکړو. ټي به مساوي شي ایکس بر وي. دلته لیکم دا ټول دلتا ایکس یو جمع دلتا ایکس دوه جمع دلتا ایکس ان. ټیګانو په ځای لیکم دلتا ټي یو په ځای څه لیکم؟ دلتا ایکس یو بر وي یو، دلتا ایکس یو بر وي یو جمع دلتا ایکس دوه بر وي دوه جمع دلتا ایکس ان بر
وی ان دا به مساوي شي دلتا ایکس آی پر دلتا ایکس آی بر وی آی دا فرمول شو وی متوسط دا په څه وخت کې په هغه صورت کې چې ټایمونه نه یې راکړی مختلف تغیر مکانونه یې راکړي او د تغیر مکانونو صورتونه یې راکړي اوس که چیرې دغه تغیر مکانونه مساوي وي لکه دې مثال کې چې دی نیم تغیر مکان نیم تغیر مکان دوه تغیر مکانونه یې کړي دي نو دوه دي دواړه مساوي دي نیم نیم دی داسې نه ده چې درېیمه برخه ورپسې پاتې نه تغیر مکانونه که چیرې مساوي وي نو دغه دلتا ایکس یو مساوي دی د دلتا ایکس دوه که چیرې دا مساوي وي دلتا ایکس یو مساوي وي دلتا ایکس دوه مساوي همداسې دلتا ایکس ان پورې څه شی کېږي دا چې بیا سره جمع کې دا به شي وی ایوریج به مساوي شي ان دلتا ایکس یو دو ته بیا اړتیا نشته صرف دلتا ایکس ورته وایم تقسیم دلتا ایکس مشترک یکی بر وی یو جمع یکی بر وی دو جمع یکی بر وی ان دا به دې سره اختصار شي پاتې به څه شي ان بر یکی بر وی یو جمع یکی بر وی دو جمع یکی بر وی ان دا به متوسط سرعت تعریف شي اوس په دې مثال کې دا دی مثال کې فقط دوه سرعتونه راکړل شوي دي او دوه تغیر مکانونه دي تغیر مکانونه نیم نیم دي نو دواړه سره څنګه دي مساوي دي نو دې ځنه به وی ایوریج مساوي شي وی ایوریج به مساوي شي ان بر یک بر وی یو جمع یک بر وی دوه دا مساوي کېږي ان بر وی یو وی دوه مشترک دلته به راشي وی دوه جمع وی یو صورت ته چې ویسم دا به شي وی یو وی دوه تقسیم وی یو جمع وی دوه نو وی ایوریج څنګه شو دا شو حل شو وای که چیرې یو جسم خپل تغیر مکان په ان سرعتونو اجرا کړی وي متوسط سرعت پیدا کړی اوس دلته څه راکړي فقط او فقط سرعتونه راکړي خو وخت به معلوم وي ان سرعتونه دي اوس مثلا یو موټر د خوست نه تر کابل لاړ دی درته وایي چې نیم ساعت دپاره په دومره سرعت کې د یو ساعت دپاره په دومره سرعت کې دوه ساعتو دپاره په دومره سرعت کې په دې مثال کې وختونه نامعلوم وو اوس په دې مثال کې ټول تغیر مکان نامعلوم دی دغه تغیر مکانونه نامعلوم دي سرعتونه یې راکړي دي وختونه او سرعتونه معلوم دي نو کله چې وختونه او سرعتونه معلوم شو بیا ایکس مساوي کېږي وی ضربې ټي نو وی ایوریج به مساوي شي دلتا ایکس یو په ځای څه لیکم وی یو ټي یو دلتا ایکس دوه په ځای وی دوه ټي دوه همداسې وی ان ټي ان تقسیم ټي یو جمع ټي دوه جمع ټي ان دغه انټروال مې ټي سره وښودل پاس نو دلته مې ټي سره وښودل دا به همدای فرمول شو وی آی ټي آی پر دا چې ټول جمع کې ټوټل ټایم که چیرې وختونه مساوي وي که چیرې وختونه څنګه یې مساوي وي یعنې ټي یو مساوي وي ټي دوه مساوي ټي ان وي نو بیا ټي مشترک وی یو جمع وی دوه جمع وی درې جمع وی ان دا ټي چې مساوي دی نو یو ټي دوه ټي ان ټي ان ټي ټي به د ټي سره اختصار شي وی اوریج به حسابي اوسط شي وی یو جمع وی دوه جمع وی ان بر ان
دا هغه وخت کې مساوي کېږي چې کله ټایمونه یې څنګه وي وختونه یې مساوي وي که چېرته یې وختونه مساوي نه وي نو بیا یې ته حسابي اوسط نشي اخیستی بلکې دلته ایکس یو دلته ایکس دوه دلته ایکس ان به پیدا کوي د هر هغه ټایمونه به پیدا کوي یو پر بل به یې ویشوي دا و د دویم فصل درس او مثالونه الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وي راتلونکي درس کې به انشاءالله د یونیورسټي فزیک دریم فصل چې هغه دوه بعدي یا درې بعدي حرکتونه دي پیلوو الله مو مل شه